بسم الله الرحمن الرحیم. د کورل ډرای 11 یو بل درس ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته انویلوپ ټول دروښیم. په انټراکټیو ترانسپیرنسي ټول کښې موږ یو ټول لرو په نامه د انویلوپ ټول. نو د هغه کار او استفاده به زه نن تاسو ته کار کړم. ښه، اول به تاسو راسئ دلته به یو ریکټنګل به رسم کړو، یا هر شی چې تاسو رسموئ فرق نه کوي، یا ریکټنګل یا کوم یو بل آبجکټ. دلته به یو ریکټنګل رسم کړو او دې ته به یو کلر ورکړو، پروا نه کوي هر کلر چې ښه دا کلر مو ورکړي. اوس دا ریکټنګل داسې نوډ لري، دغه څوکې وینئ، دغه هر څوکې ته نوډ وایي چې موږ کولی شو دغه په واسطه باندې د شیپ تغیر ورکړو، اما موږ دی نشو کولی چې په کرو شیپ باندې واړوو. اوس ګوره زه که د حرکت ورکړم دې نوډ ته، دا رقم شیپ زه ورکولی شم. مثلا زه کولی شم د په شیپ کې لږ څه تغیر راوړم، مګر زه نشم کولی چې کاملا داسې کرو شیپ جوړ کړم. مثلا وغواړم دغه زولی یا دغه زولی یا دغه زولی یا دغه زولی واخلم منحنی کړم. نو دې دپاره موږ په کورل ډرا کښې یو ټول لرو چې دلته تاسې کله راسئ انټراکټیو ترانسپیرنسي ټول ته راسئ، دلته چې تاسې کلیک کړئ هلته موږ یو ټول لرو، دې ټول ته وایي انویلوپ شیپ ټول دی، لا انټراکټیو انویلوپ ټول دی. پر دې باندې به کلیک کړئ. د دې په کلیک کولو سره اوس تاسې وګورئ د دغه کم شیپ چې موږ مخکې درلودی، د دې هغه ټول نوډ یا دغه پوینټونه اوس په کرو باندې اوښتي دي. موږ تاسې کولی شو اوس دې یو ښایسته شیپ جوړ کړو. هغه شیپونه تاسې چاړئ، تاسې څونه دغه په اصطلاح کریټیو یاست، یعنې په شیپو کې څونه دغه شیپونه کوم ماډل کوم سایز کوم دغه سره تاسې به درته معلومېږي څونه ښایسته شیپ کولی شئ جوړ یې کړئ. خو somehow لکه دا غوندې مقصد د یو ټیکس میکس لپاره تاسو کولی شئ هر رقم شیپ چې وغواړئ کولی شئ دغه څخه جوړ کړئ، فرق نه کوي. دا اوس دغسې فرض دغه زه کار ته کوم، نور کولی شئ نور په دې کنجانو کښې ټولو کښې تغیر راوړئ، کولی شئ د نوډ هر نوډ ته حرکت ورکړئ. فقط مطلب دا چې دغه ټولو استعمال دغه رقم دی. تاسو چې په هر شیپ باندې کاروئ، هر رقم شیپ چې ځینې غواړئ ځینې جوړه کړئ، تاسو کولی شئ دغه څخه استفاده وکړئ. اوس دې په منځ کې کولی شئ یو ټکس ولیکئ، یا د بل شي دپاره کوم چیرې ستاسې په کار کولی استفاده نه وکړئ. نو دا دغه ټول وظیفه ده. یوه بله لاره موږ کولی شو چې راسو مثلا یو ریکټنګل واخلو رسم یې کړو. که داسې یو ریکټنګل رسم کړو نه، بیا راسو دلته د انټراکټیوټي ترانسپیرنسي ټول ته راسو، دلته بیا د انویلوپ ټول انتخاب کړو. د دې په انتخاب سره اوس موږ داسې کولی شو چې په دې کې لږ څه تغیرات راوړو. یو څه لږ دپاره تاسو کولی شئ دغه هرې زولې پر هره نقطه چې تاسې غواړئ یو نوډ یا یو نقطه ترلاسه کړئ، د منحني کېدو دپاره تاسې کولی شئ پر هغه باندې ډبل کلیک کړئ. ډبل کلیک کړئ، تاسې کولی شئ یو نقطه پیدا کړئ د حرکت دپاره. نو دا فقط دغه شرایطو کې موږ دې څخه استفاده کوو چې وکولی شو د یو شیپ هغه زولو ته یا هغه د نوډ یا هغه مثلا که موږ د یو شیپ په کوم نقطه کې وغواړو تغیر راولو، کولی شو دغه لارې څخه تغیر پکښې راولو. دغه یو استعمال دی دغه ټول. ځکه زه پخپله په دې شیپانو په رسامۍ کې دونه دغه په اصطلاح تکړه نه یم، خو بیا هم دغه مې وکولی شي شیپ مې درته رسم کړي. د هغه څخه بعد به زه یو ټکس د تاسو دپاره راواخلم چې په ټکس باندې موږ څنګه کولی شو دغه
کوم شیپونه چې موږ لرو یا لاسي جوړو پر عملي کوو. اوس داسې یو ټکسټ دی موږ لرو په خپل سټیج باندې یا په خپل ګرافیکس یا په ډرایوینګ وینډو کې داسې یو ټکسټ دی موږ لرو. زه غواړم پر دغه ټکسټ باندې هم څنګه وکولی شم دغه انویلوپ یا دغه انټراکټیو انویلوپ افیکټس پر ده باندې اپلای کړم. نو تاسې به بیا راسئ څه به وکئ، دلته به راسئ دې شیپو ته، دا شیپ باندې چې موږ کله کلیک کړي دا د سټار په شیپ باندې، او د هغه څخه بعد چې کله مو پر دې باندې کلیک کړي دلته به راسئ د شیپونو څخه به یو شیپ راواخلئ، هر شیپ چې تاسو په کار یا اوبجیکټ، مثلا زه به دغه راواخلم. د هغه څخه بعد دا به دلته په د خپل ډرایوینګ پیج کې فی الحال رسم کړو. د دې د رسم کولو څخه بعد به څه وکړئ، را به سئ ارینج ته، ارینج منیو ته، په ارینج منیو کښې به راسئ په کنورټ ټو کرو ته، کنورټ ټو کرو به کلیک کړئ. کنورټ ټو کرو چې مو کلیک کړئ اوس دا اوبجیکټ پر هغه رقم اوبجیکټ باندې لکه څنګه چې موږ د هغه انویلوپ د ټول په واسطه باندې لاسته راوړل په هغه شکل باندې واوښتئ. اوس څه کوئ، اوس راسئ دا ټکسټ انتخاب کړئ، ټکسټ باندې ماسې کلیک کړئ، صحیح ټکسټ چې مو کله کلیک کړئ د هغې څخه بعد راسئ بیا دلته و انټراکټیو ټرانسپیرنسي ټولز ته راسئ دلته دغه د انویلوپ ټول انتخاب کړئ. د دې په انتخاب سره څه وکړئ، دلته لوړ راسئ په دې دلته لوړ راسئ د انویلوپ د پراپرټیز په دغه کې دلته موږ یو ټول کریټ انویلوپ فرام په دې باندې به کلیک کړئ. د دې د کلیک کولو څخه بعد راسئ وګورئ وایي تاسې کوم شیپ غواړئ چې دغه پر د ټکسټ باندې عملي کړئ، اپلای کړئ. دلته چې مو کلیک کړئ وګورئ د دې ار نوټ ته تغیر ورکوئ، هغه ټکسټ عین هغه رقم افیکټ اخلي. نو دا نور به تاسو خیال لرئ څه رقم هغه واخلئ سره تنظیم یې کړئ، ځای پر ځای کړئ. نو دا استفاده ده په انټراکټیو ټرانسپیرنسي ټولز کې د انویلوپ د ټول استفاده، هغه فقط دغه افیکټ لپاره استفاده ځینې کېږي، بل داسې خاصه دنده نه لري. خدای دې وکړي چې په دې درس هم پوه شوي یاست. تر بل درس پورې د خدای په امان.